سلام ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ دغه درسي لړۍ ته. په ننني مبحث کې راځم په دې باندې بحث کوو قدرمنو لیدونکو چې څنګه کولی شو د خپل تصاویرو څخه د فلش یا د کامرې د فلش په واسطه چې کوم سوروالی رامنځته کیږي څنګه یې حذف کړو. که چیرې تاسو پام کړی وي بعضې وخت چې موږ تاسو د کامرې په واسطه یا د خپل موبایل یا تلیفون په واسطه چې تصاویر اخلو هغه فلش وهي او زموږ او ستاسو کې یو ډول سوروالی رامنځته کیږي. نو د دغه کار دپاره قدرمنو لیدونکو راځو دلته موږ او تاسو یو اپشن لرو په دغه برخه کې. دغه برخه کې که چیرې تاسو کلیک وکړئ رایټ کلیک پرې وکړئ موږ او تاسو دغسې یو صفحه خلاصیږي. دلته د ریډ آی ټول په نوم یو اپشن دی دې باندې کلیک کوو او راځو هماغه کوم سوروالی چې وي لږ څه زه نږدې کومه کوم سوروالی چې وي په هماغې باندې یو کلیک کوو. تاسو وګورئ د باندې مې یو کلیک کوم او دغې باندې په ډېره اسانۍ او په ډېرې راحتۍ سره زموږ او ستاسو د تصویر هغه سوروالی حذف شو او موږ دغه کار وشو کړی. مثلا په دغه تصویر کې که چیرې تاسو وګورئ بیا هم راځو په هماغه اپشن باندې ریډ آی ټول باندې کلیک کوو او دلته پرې کلیک کوم زه. تاسو وګورئ په ډېره راحتۍ او اسانۍ سره زموږ او ستاسو دغه چاره ترسره شوه. نو قدرمنو لیدونکو بعضې اپشنونه دي چې موږ او تاسو ته ډېر راحتي او اسانۍ رابخښي شي. نو د دغه دپاره موږ او تاسو که چیرې دغه په یاد ولرو او تمرین وکړو ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې دغه طریقې زده کړو او زموږ کارونه په اسان شي. نو په آخر کې له تاسو څخه قدرمنو لیدونکو هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت ښه